واه افغانستان ته د لوبو ډیر تازه ښکلی او د خوشحالۍ خبر خو انډیا له لاسه افغانستان ته تاوان دا چې څنګه اولې ویډیو تر پایه وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د کرکټ نړیواله شورا غواړي له 2023 کال څخه وروسته هر کال نړیوال جام ترسره کړي. دغه راپور پرون رسما د کرکټ مخکښو ویبپاڼو خپور کړ چې د ICC وروستۍ پریکړه به د څومره هیوادونو لپاره د خوښۍ وړ وي. ICC غواړي له 2023 کال وروسته تر 2031 کال پورې هر کال شل ورځ نړیوال جام ترسره کړي چې له ډلې به یې 10 ټاپ ټیمونه دغې پړاو ته لار پیدا کوي او بیا به په خپلو منځونو کې د تیر 2019 کال 500 ورځ جام په څیر 48 لوبې ترسره کوي. ICC د کرکټ د 10 ټاپ ټیمونو لپاره طرحه جوړه کړي تر څو پر اړوند وړاندیز خپل نظرونه ورسره شریک کړي. دغه ګام به د لومړي ځل لپاره په 2024 کال کې پورته شي او لومړی چامپیونز کپ به د 10 ټاپ ټیمونو ترمنځ ترسره شي. نو که وګورو له نیکه مرغه افغان کرکټ ملي لوبډله هم په شل ورځ کرکټ کې هغه لوبډله ده چې لږ غوره لوبډلو کې قرار لري. نو کولی شي چې برخه پکې واخلي او د نړۍ غټ ټیمونو ته سرخوږی جوړ شي. که وګورو په دغه وخت کې به د افغانستان د مینوالو هغه ظلماتي هم له منځه لاړ شي چې ګواکې افغانستان ته لوبې نه برابرېږي ځکه افغانستان به په دغه ټورنمنټ کې 12 مهمې لوبې له مهمو لوبډلو سره ترسره کړي. بل پلو به د یو ورځنیو لوبو چامپیونز ټرافي په 2025 کال او 2029 کال کې ترسره کیږي. که څه هم د شل ورځو نړیوال جام به په 2026 کال او 2030 کال کې ترسره شي. د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام به په 2020 او 2030 کال کې د نړۍ د بهترینه 10 لوبډلو ترمنځ ترسره شي چې په دې کې هم افغانستان کولی شي ونډه واخلي. د کرکټ نړیوالې شورا خبر ورکړی چې د راتلونکي مارچ میاشتې په 15مه نیټه غوره ټیمونه خپل له خوښۍ او ناخوښۍ اسناد ترې راولیږي. خو که وګورو له بل اړخه د هند یوې مشهورې ورزشي خبرپاڼې راپور ورکړی دی چې هندوستان ممکن د راتلونکي 2023 نړیوال 500 ورځ جام د کوربتوب حقونه له دې امله له لاسه ورکړي چې د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC قوانین سخت کړي دي. په لیک کې یو مهم ټکي د مالي معافیت شامل دي کوم چې له ډېرې مودې راهیسې د ورزش اداره کولو اداره او په هند کې د کرکټ بورډ کنټرول بورډ یعنی BCCI یوه جنجالي موضوع وه. خو په هر حال ورته وخت کې د هند مالیه قانون د دې ډول ګټې اخیستو اجازه نه ورکوي چې ممکن دا د ICC خلاف پریکړه وي خو د هند دغه پریکړه د افغانستان په تاوان ده ځکه هندوستان هیواد په اسیا کې پروت دی او افغان کرکټ لوبډله داسې لوبډله ده چې په اسیایي کنډیشن کې کولی شي سختې لوبډلې له ماتې سره مخ کړي ځکه افغان کرکټ ملي لوبډله د استرالیایي او انګلندي کنډیشن په نسبت له اسیایي کنډیشن سره ډیره بلدتیا لري. خو خدای دې وکړي چې دغه ټورنمنټ انډیا کې ترسره شي ځکه دا به د افغانستان لپاره د مخکښۍ تر ټولو ستر او په زړه پورې څیره وي. نو ډیره مننه ویډیو لایک کړئ خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.